ټولې نه اول خو زه د اعظم ارڅک د ځوانونو شکریا ادا کوم چې دوی دومره خلک د مختلفو سوچي نه ول د امن په نومه په یوه پیج باندې سره کښېنول او ورسره زه د علاقې د ټولو سیاسي پارټۍ د علما او د قومي مشرونو شکریا ادا کوم چې د امن د دغه بنیادي شي د پوره دی رووتل او په یوه ځای سره کښېنوستل. ملګري دا امن چې دولته لیکلی دی دا یو ټکی دی په دا باندې توسته خلک وهغږېدل چې امن د چا سیمه ورادو امن و څوک بیایي څرنګه ور بیایي په قانون کې د چا سیمه ورادو په باندې په ټول باندې خبره شوې دو خو بنیادي خبره دا دو چې دا د میش په علاقه کې بدامني جوړیږي ویلې مخکې و مغول یا بل کوم لوړل په یوه ملک په یوه قوم باندې به حمله وکړله ورته وې سامان لیټ کوه خلک وې مړه کول. هغه وخت تیر شو په آن آباد د دنیا زورور ملکونه لوړل چې پاکې فرانس دی برطانیه دی مختلف د دنیا طاقتونه لوړل په دنیا باندې قبضه وکړله ورته یغې لیټ مار وکړه د کالونۍ په نوم باندې ملکونه جوړ کړل د یغې ملکې وسایل ګاټې دی خپل ملکونه ته وړلې او په آن آباد دوی په خوره باندې بدامني جوړوله. خو کله چې په جنگ عظیم کې ملکونه سره وجنګېدل او دولته برطانیه دومره کمزوري شوله چې د هندوستان نه په تګ باندې مجبوره شوه. نو په آن آباد د پاکستان په نوم باندې دولته د یو سیکیورټي په نوم باندې سټیټ جوړ کړ چې د یخ پاکستان جرنلون هغه جرنلون ولګېدل چې په دا نه د مخه دا د انګریزونو جرنلون وي او د انګریزونو تنخیې واخیستې. په آن آباد د دغه خورې وارثون یغې انګریزونو دا فوجون جوړ کړل. د دغه په ټول نه غوټ مثال دا دی چې د دغه ملک اولی وزیر اعظم په بېدردي سره قتل شو او د نن ورځې پوره یې چا پوښتنه هم نه دو کړې. دا صرف دا خبره نه دو چې د امن و څرنګه ګرځي په دا پسې د څټه یوه ژوره پالیسي دو. دولته دا فوجون چې کله روغلل دغه دا ټوله سیاسي پارټۍ داس وسوتلې چې تاسې وینئ په نن سبا وخت کې چې د جی ایچ کیو د ننه جنګ وي څوک څي څوک رڅي په مختلف وختونه کې خلک رچک شول ډېره تبدیلۍ وکړې خو چې اصل یې نن وکسې اصل پروګرام دا وي چې د یوه جرنل نه طاقت بل جرنل ته منتقل کیږي د بل جرنل نه طاقت بل جرنل ته منتقل کیږي. نن دولته مذاکرات لګیا دي خو د وفاقي حکومت نه سیاسي پارټۍ دی په اعتماد کې وخستې دي نه سیاسي خلک دی په اعتماد کې وخستې دي او نه په دغه ملک کې دا جرنلون د دغه سیاسي خلک هیڅ حیثیت همانی. دی دولته یو ور خلک روواستل میشي شپې مړه کړي شی په علول کړلي په آن آباد یې دنیا ته وویل چې دلته خو دا خلک رغلي دي. او زه یوه کیسه بله درته که چې میش توسیایي چې پاکستان د امریکې سره ډېر چال وکړه. پاکستان یو ګډکړینی ملک دی دا د هیچا سره چال نشي کړلی. دا اصل د امریکې خوښه وه چې دلته داس شي دلته داس نشي. $8 یې وخوړل په آن آباد یې چې دا خلک ورړه کړل د آی ډي پیس په نوم یې بیا $. وخوړل په آن آباد یې چې میش ښه ذلیل کړلي میش یې ښه بېلوسه بېپښې کړلي په آن آباد یې په وطن کاډر نه ناستي خو دومره په روډینه وډور کړي چې اصل ګیم چې کیم و چې د میش په وسایل باندې قبضه وه اته دی پر ورسېده. نن یې دولته بار په یوه غره باندې تور بدل کړی دی نه د چا رما ور پرېږدي نه رامې ورته چنې دي هغه ته یې بته هم نه ور پرېږدي. د تو په زڼغوزي نظر دی د تو په ماڼه نظر دی د تو په هر څه باندې نظر دی. نو مختصر دا چې دا بدامني خپله نه دو جوړه شوې یا پارینه راسه یو ټرین چلیږي چې دا ټوپک سرکاري دی چې دولته د کیم ټیپک په خوله کارتس ووځي د دغه خورې خلک پې ډازیږي دا کارتس حسر کوری دی دا ټیپک حسر کوری دی. دولته میش یایي چې ډي پی او د امن روالي
د ډي پی او سره د بمبرې دام هم نشته، د اے سی سره د بمبرې دام هم نشته. اصل په دغه ملک طاقت چې د چا سره دی د جرنلونو سره دی. خو نن ډېره د خوښۍ ریز دو چې دولت علما، مشرون، سیاسي پارټۍ ټوله په یوه پیج راوتلي دي او دغه ریاست ته یایي چې مزید زه تو دا ته نه پرېږده چې ته د مو په خوره ډالر وګاټې او ایاز ورور خبره وکړه بیا په بهر ملکینا کې په $8 باندې ته جزیرې وخلې. نو د دغه روکتامو په دغه رنګ په یوه ځوی باندې نوستي باندې کیږي. دولت کامیش څوک سیاسي ډېر سره مخالف وي، که څوک په مو پسې بیاني ناکو، خو په دغه پلیټفارم ته چې دایر دریمي زه دلته په څنډه پورې حق شلاوه، زه دلته د کرسۍ نه هورته چږېږه او زه دلته هر نوس سړی په ځونه د علاقې خیرخواه ګاڼه، ځکه چې دغه زوی ته چې څوک هرغلی دي د دغې ټوله په دا خوره باندې زړه بادېږي. خو میش دا چې څوک تقریري نه کي دا خلک ته په چار دو چې میش داس خبره وکي چې دا ځوانون دا د میش واړي کې وړکي مایوس خو نشي چې نن دولته میش په تقریري نه کې یک یو امن وي، یک یو پاینټ وي، خو د میش په منځ کې اختلاف رایې وي، نو دا واړي کې وړکي وو خامخا مایوسیږي. نو زه په آخر کې درته یایم چې په چار دو چې دغه ځوانون په آخر کې یوه رزق شیش دي دی اعلان وکړو دولته ټوله پارټۍ ټول قومي مشرون وغوړي چې میش یوه جرګه بله وکړي او میش دغه شي ته په لیکه لیکه غوزه باندې یو شکل ورکړي چې په دا علاقه کې کومه باداري زردریمي خلک ټول په یوه ځای سره کښېني، ټول مشوره کي او ټول په ګډه قدم وخلي. ډېره مننه. علم خوشحال سوته.